هلمند کې د کوچنیانو زندان دلته ماشومان د اصلاح په موخه روزل کیږي چې د دیني او عصري زده کړو ترڅنګ ورته د لوبو غوره چاپیریال مساعد شوی دی. د هلمند د زندان صنعتي امیر وایي تازه د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره ملاتړ کیارو موسسې لخوا د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ د 400,000 افغانیو په ارزښت د یو لړ توکو مرسته شوې. په دې شل قلمه مرسته کې البسي او د لوبو توکي شامل دي. تقریبا دا د 4 لک افغانو په ارزښت قیمتي شیان دي او 10 کلمه جناس دي. بیا د تعمیراتي ښایست ماسوان تعمیراتي ښایست په شکل شته. د ماشومان د روزنې لپاره ډېره مهمه تمام سي او د انسانانو د ماشومان د ذهني روزنه به پکې ورکول سي. کله چې دلته ماشوم راوځي داسې غونډې به ښکاري لکه په پارک کې چې ګرځي، داسې به خپل ذهن بدون روښانه ساتل. همدا ډول زنداني ماشومان وایي دلته د فکري روزنې ترڅنګ دیني او عصري زده کړې ورکول کیږي. دوی هیلهمند او وایي دا ځای به ورته یو سالم شخصیت جوړونې لامل وګرځي. د دې زندان ته چې راتلم د دې په زندان کې داسې مې زړه ډار و چې مانه زندان به کوم څنګه ځای او څنګه دغه به یې د چیش لپاره به جوړ شوی په سره کم به وي. او دلته چې راغلم انشاءالله الحمدلله 15 وخت لمونځ په جماعت سره کوم او نور د علم د خوا څخه مو علم ډېر سم شوی دی او په سره تېر شه بل د دې ځایګې څخه چې مانه عقیده مو ډېره ورته برابره شوې چې د دې ځایګې څخه ځو خامخا به خپل علم کوو او د الله رضا به مطلبوو. توپیر یې ډېر دی ځکه چې زه د باندې وم دلته چې راکلم ډېر وارخطا وم. بیا چې کله دلته رالم کله چې ما د شیخ صاحب خبرې واورېدلې بیا مې دا فکر وکړ سړی انشاءالله ته به د پلار د نشتون احساس ونه کوي. بیا چې مې کله دلته رالم دیوالو دا شانتې مې وکتل نو ما خپل د علم احساس وکړ سړی انشاءالله په راتلونکي به ستاسې یو شی جوړېږي. بیا چې کله زه ولاړم متاکو ته مې وکتل هلته ډېر سم نو ما د استراحت احساس وکړ. بیا چې کله زه سیم ته رالم نو ما انشاءالله دا فکر د ځان سره وکړ سړی ستا وخت به انشاءالله نه ضایع کېږي. په ورته مهال د یوه زنداني ماشوم پلار وایي دا ډول روزنیز او ښوونیز مرکزونه د ماشومانو د تربیې او علم بهترین ځایونه دي چې ماشومان تر اصلاح او روزنې وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کېږي. نو دا ښه کار دی. ما زه یم چې زه قرآن شریف قرأت وایم اوس مې ډېر ښه کار برابر دی. مانه خپل سبق وایي ګډه ورځ نو چې دا ځایګې لاس پکې خپل سر ته لکه هغه پاکه دي نو چې هلته بیا مور و پلار کوشش پر وکړي قریبان یې کوشش پر وکړي خدای مهربانه دی چې هغه به څه ملایق کوي. باید وویل سي چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنېدو سره زندان کې د بندیانو لپاره د کار کسب او کمال ترڅنګ د دیني او عصري زده کړو فرصتونه چمتو شوي چې د زندان له دورې تر بشپړېدو وروسته ټولنې ته د کمال داره کسانو په توګه خدمت ته وړاندې شوي دي.